السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب سره په لاین شوی یم. په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ. ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردسته خوندوره ویډیو راوړې ده. ملګري نن ویډیو چې کومه ده، نن ویډیو دغه په باره کې ده ستاسو څنګه کولی شئ چې خپل وټساپ اکاونټ د نرې خلکو نه محفوظ وساتئ. ستاسو وټساپ اکاونټ نره څوک نشي خلاصولی، بهر به ستاسو نه. دا ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو اخره پرې وګورئ. ستاسو نه مې دا درخواست ده که ستاسو زما چینل ته نوي راغلي وئ، مهرباني وکړئ ما چینل د سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره ملګرو ستاسو ته چې د سیر سبسکرایب ښکاري په دانده کلیک وکړئ. ستاسو ته چې ملګرو د اپوز بیل آیکن ښکاري په دانده کلیک وکړئ. ملګرو که چیرې دا ویډیو خوښه شوله د ویډیو د سره لایک کړئ، یو ملګري سره شیر کړئ چې نره ملګري دغه ویډیو نه فایده واخلي. نره ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کړو. کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی شئ ده، ستاسو ملګري دلته لاړ شئ، ستاسو دلته وټساپ را پیدا کوئ شئ ده. ستاسو دلته په وټساپ باندې کلیک وکړئ. چې کله په وټساپ باندې ستاسو کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته ملګرو دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو ته چې ملګرو بیا دلته د اپوز درې لاین ښکاري شئ ده. ستاسو په دا درې لاین باندې کلیک وکړئ. کله په درې لاین هم د ستاسو کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو لږ لاندې راشئ، دا لاندې پنځمې سیټینګ آپشن چې ستاسو ته ښکاري، ستاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو ته بیا دلته ډېر آپشنان درکوي، ستاسو په دندې کار نه لرئ شئ ده. ستاسو ته چې ملګرو د اپوز سره آپشن ښکاري، ستاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو لږ لاندې راشئ، د لاندې درېیم آپشن چې ستاسو ته ښکاري، ستاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته ملګرو دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو ته چې ملګرو بیا دلته د لاندې آپشن ښکاري، ستاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي شئ ده. دلته ستاسو نه غواړي شپږ پاسورډ ورکوئ شئ ده. ستاسو ملګرو داسې پاسورډ ورکوئ چې ستاسو ته شپږ پاسورډ بیا یادوي شئ ده. دلته ملګرو زه غواړم چې خپل وټساپ اکاونټ ته پاسورډ ور ولګوم شئ ده. چې کله ستاسو ملګرو دلته دا پاسورډ ور پې راکړه شئ ده، ستاسو نه ملګرو دا پاسورډ چې کوم ستاسو ورکړه، دا پاسورډ دلته ستاسو نه غواړي شئ ده. ستاسو ملګرو بیا دلته هغه شپږ پاسورډ ورکړئ چې ستاسو ته یې دی شئ ده. چې کله ملګرو ستاسو دا ور پې راکړه، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي شئ ده. ستاسو نه دلته غواړي ایمیل، که ستاسو په ایمیل جوړوئ، ستاسو دلته ایمیل ورکړئ. که ستاسو بې ایمیله جوړوئ، ستاسو ته چې د اپوز آپشن ښکاري، ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ، ستاسو بیا په اوکې د کلیک وکړئ. کله ستاسو په اوکې د کلیک وکړئ، دلته ملګرو ورته وګورئ زما وټساپ اکاونټ د ټیک نشان راغی. زما وټساپ اکاونټ ته شپږ پاسورډ ورغه شئ ده، ورته ولګېدل. ستاسو دا چې د لوند آپشن ښکاري، ستاسو بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ، ملګرو ستاسو ته دلته زه خپل وټساپ اکاونټ در ښکاره کوم چې زما وټساپ اکاونټ ته پاسورډ ورغه که نه ورغه. زما وټساپ اکاونټ بل څوک خلاصولی شي که نه شي خلاصولی. دلته ستاسو ملګرو ورته وګورئ زما وټساپ اکاونټ ته پاسورډ ورغم، زما وټساپ اکاونټ هېڅ څوک نه شي خلاصولی. ستاسو په دې طریقه سره خپل وټساپ اکاونټ ته لازمي پاسورډ ورکړئ شئ ده. زما نه که څه غلطي شوې وي، ستاسو نه ډېره بښنه غواړم. د الله په امان.